یو بل ټکي ته اشاره کول غواړم، هغه دا ده چې ځینې ځوانان شته، ځینې کسان شته، د تاسې به مو اورېدلي یا تاسې به پخپله داسې فکر کیدای شي ولرئ، همیشه درته دا پیغور کوي، دا خبره کوي یا دا ټینګار درته کوي چې مسلمانانو دا دومره وخت دعاګانې وکړې، څه نتیجه یې راوړه چې ته هم د دعا خبره کوي. ګورې، موږ دوه شیان لرو، یو عمل دی او یو د عمل تر شا توفیق دی، یو غیبي مرسته ده. دعا باندې موږ دا نه وایو د عمل ارزښت نه کمو چې کله د دعا خبره کوو، اما دغه ټول نظام، دا ټول کائنات، دا هر څه چې کیږي دا د الله پاک په اراده، په امر، په مرسته او په توفیق باندې د دومره کارونه په دنیا کې، په کائناتو، په هر څه کې ترسره کیږي. موږ چې کله یو کار کوو دا په دې معنی نه ده چې عمل ونه کو او قرار کینو دعاګانو ته زور ورکو، فقط دعا کو. نه، الله پاک فرمایلی په قرآن کریم کې وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. د انسان دپاره نه ده مګر دا چې کوشش وکړي، زحمت وباسي او د خپل زحمت بدله ویني. په دې معنی چې ته باید عمل وکړي، کوشش وکړي، زحمت وباسي. په پای کې کله چې دغه د توکل اسباب دې برابر کړل، ته بیا په الله پاک باندې توکل کوي او مرسته ترې غواړي چې دغه کار سره د شوق پیدا کړي، توفیق درکړي، لارې درته برابر کړي، بندې لارې درته خلاصي کړي. دعا د مؤمن دپاره وسله ده. په دعا باندې مؤمن مرسته غواړي د الله پاک، هغه رب چې هر څه یې په واک کې دي. ستا یو کار بند دی، یو مشکل لري، کوششونه ورته کوي، نه کېږي، د الله نه مرسته غواړي، کومک در سره الله پاک لاره درته خلاصوي. دغه توفیق او دغه تر شا غیبي مرسته دغه دعا په برکت کې. موږ د عمل ارزښت نه کمو، عمل چې څومره هم کولی شي، ځکه الله پاک فرمایلی ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. الله پاک د یو قوم برخلیک سرنوشت نه بدلی مګر دا چې هغوی په خپل سرنوشت یا برخلیک بدل کړي. دا واضح آیتونه دي، خو بیا دلته هم درته وایي چې کله دعا غواړې زه د دعا قبلومه، په دې معنی چې دعا هم ضرور ده او عمل هم ضرور دی. هر کار چې دې کوو لومړی له الله پاک نه دعا غواړه، مرسته غواړه، بیا ورځه په عمل باندې. مثلا که اولاد نه لري، طبي چارې پر مخ بیايه، ډاکټرانو مشوره ده، ډاکټرانو ټول دغه مخ کې بیايه او د الله پاک نه مرسته غواړه. که الله پاک اراده وکړي چې تا ته اولاد درکړي، د دغه ډاکټر په تداوي کې تا ته شفا اچي. اما که ته د الله پاک مرسته نه غواړې، ته نه په ډاکټر دې تکیې، که الله پاک یې درنکړي بیا څه کوې؟ خو ته د الله پاک رحمت غواړي، د الله پاک مرسته غواړي، د الله پاک د دعا غواړي، بیا ډاکټر ته ورځي. که ته یو ډاکټر عملیات کوي، الله پاک نه مرسته وغواړه، زه په خپل مهارتونو باندې د عملیات وکړه. که ته ډریوري کې، سفر کې، الله پاک نه مرسته وغواړه، خطر نه به دې بچ کړي. که ته کاروبار غواړي، الله پاک نه مرسته وغواړه، صدقه ورکړه، الله پاک په دې کاروبار کې برکت واچوي، ښه به پیدا کړي. که بل تشویش لري، تکلیف لري، اولاد دې بېلاري، هر څه چې وي، د الله پاک نه مرسته غواړه او عمل کوه. توکل کوه په الله پاک باندې. توکل څه ډول؟ لومړی اسباب برابروه په دې فکر چې دا اسباب هر شی دي، بیا په الله توکل کوه داسې لکه دا الله پاک باندې توکل چې هر څه دي، یعنی لازم و ملزوم دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو څوک راغی، ویل چې هغه څاروي باندې چې راغلی اوښ وکړه، اس به وچې، ویل هغه دې څه کو؟ ویل هغه مې پرېښوده. ویل تړلی به دې وی؟ وایي هغه مې پرېښوده، الله ته مې وسپاره. ویل چې نه، اعقلها وتوکل، اول یې وتړه، بیا په الله توکل وکړه. اسباب برابروه. دا په دې معنی نه ده چې ته قرار کښېنې تنه دعاګانې کې، عمل به هم کې، یو کار پسې به منډې ترړې هم کې او څنګ کې به د الله نه مرسته هم غواړې. الله پاک درته بندې لارې خلاصوي. دا وه د دعا د لړۍ اخري برخه. له دې وروسته انشاءالله په نورو لړیو باندې هم کار کوو، نور سیریسونو باندې هم کار کوو. که چېرته مو ګټه ترلاسه کړي له دغې لړۍ، نور ملګرو ته هم ولېږئ. ډېر خلک دې دعاګانې غواړي،
طریقه باندې نه پوهېږي یا طریقه یې غلطه وي، بیا په الله پاک باندې بدګمانه وي، ګیلې کوي، شکایتونه کوي چې زما دعا نه قبلېږي. ستاسې دوستان به وي، ستاسې کورنۍ غړي به وي، ستاسې ملګري به وي، دا د دعا لړۍ هغوی ته ولېږئ او هغوی ته ووایئ چې مکمله یې وګوري. انشاءالله تر دې دمه که تاسې کتلي، مطمئن یم چې ګټه به مو ترلاسه کړې وي. د دې وروسته چې دعا کوئ په طریقه یې پوهېږئ، په وخت یې پوهېږئ او د دعا په اړه مې مهمې کیسې درته وکړلې، مهم روایتونه مې درته بیان کړل. نور الله پاک دې زموږ او ستاسې ټولو دعاګانې قبول کړي. ما ته هم پکې دعاګانې کوئ. الله پاک دې تاسې ښاد، خوشحاله، سرلوړي لري او الله پاک دې موږ او تاسې جنت کې سره راټول کړي. که څه ښه مې ویلي په دې لړۍ کې دا د الله پاک نه او که مې څه ناسم ویلي دا زما نفس او شیطان له طرفه. الله پاک دې موږ او تاسې ته معافي وکړي. په آخر کې دا وایم چې والله اعلم بالصواب. الله پاک په هر څه ښه پوهېږي. موږ انسانان کمزوري یو، خطاوې تېروتنې هم رانه کېږي. الله پاک دې موږ ته بښنه وکړي او تاسې ته هم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.